أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تیرہ جمعہ آخر کے سو خبریں دا نبی علیہ السلام دا عزت او دا شان متعلق کړي وي او در سره مې وعده کړې وه چې آینده جمعه کې به تفصیلي بیان درته وکړم. دوه څیزونه دي چې هغې سره به موږ مینه کوو محبت به کوو او دغه مینه او محبت به زموږ د ایمان نښی او که د دغه دوو څیزونو سره موږ مینه ونه کړه محبت هم ونه کړه نو دا به زموږ د ایمان زوال او نقصان وي. په هغې کې لومړی د الله ذات دی. مسلمان چې وي دی به د الله سره مینه کوي. والذین آمنوا اشد حبا لله. قرآن شریف کې الله وایي چې کوم مؤمني د ده به الله سره ډېره زیاته مینه وي. دا نه چې مینه به ډېره زیاته مینه به او دویمه مینه د رسول الله سره صلی الله علیه وسلم. دا دوه مینې دي، دا دوه محبتونه دي چې دا چا کې مرالل دی به مسلمان وي او چې چا کې نه مسلمان بني. الله سره ولې مینه کوو؟ د الله د مینې ولې مونږ قایل یو؟ ولې الله وایي چې ما سره مینه وکړئ؟ رونو څوک هم چې دنیا کې چا سره ښېګړه وکړي خلک ورسره مینه کوي. یو څوک چاله یو 100 روپۍ ورکړي یو 10 روپۍ هم ورکړي په دنیا کې دا د مینې نه ښیي چې ستا ما سره مینه ده د خوښې هم دا پیسې در کوم. او بیا هغه بل انسان هم د دې محسن چې څوک ورسره ښه کوي د سره مینه کوي. څوک چاله جامې ورکړي اوړه ورکړي کور کې بې کرایه اوسئ نو دا ښېګړې په بدل کې مینه لازمي ده. د الله نه زیاتې ښېګړې به بنده سره څوک کوي؟ زمونږ دا ژوند، زمونږ مال، زمونږ بچي، زمونږ عزت، زمونږ دا ښکلی شکل دا مونږ له الله را کړي دي. دا اوبه، دا هوا، دا انور او سپومۍ، ګرمي، یخني دا ټول الله را کړي دي. د دنیا دا ټول نظام د الله په اختیار کې دی او زمونږ ښه بد ټول الله سره دی. بدو نم ساتي او ښه را کوي، بیماری نم ساتي روغ صحت را کوي. چې دومره الله تعالی ژوند درکه او ته انسان او بیا مسلمان پیدا کړې د دې نه لوی احسان بل نشي کېدی. نو فطري تقاضا ده چې څوک د سره ښه کوي ستا به ورسره مینه د الله نه زیاته ښېګړه نه در سره چا کړې ده او نه به څوک وکړي. لازما به موږ مینه محبت کوو او که موږ د الله پاک د دغه ښېګړو په مقابله کې الله سره مینه ونه کړه موږ به ناشکره یو ناشکره. قرآن شریف کې الله پخپله فرمایي یو اوږد آیات دی چې ما درته د هر څه مسخر کړل او ما د انور او سپومۍ درکړل او ستوري مې درکړل. ورپسې اخره کې وایي ان الانسان لظلوم کفار. یاره انسان ډېر ظالم او ډېر ناشکره دی. زما د دې ښېګړو په مقابله کې دې ما سره مینه نه کوي او زما شکریه نه ادا کوي. دویمه مینه به موږ د حضور پاک مبارک سره کوو. ځکه په مخلوق کې د نبی علیه السلام نه زیاتې ښېګړې موږ سره بل چا نه دي کړی. د الله نه پس لوی احسانات موږ سره د حضور پاک دي. د هغې د برکت نه زموږ د ایمان او اسلام دی. که هغې دنیا ته تشریف نه وی راوړی نو خو دا ټول خلک به د کفر او د جاهلیت او د شرک په تیارو کې پراته. ایمان به کم دی او دا به موږ ته چا ښو؟ بوتانو ته خلکو سجدې کولې چې حضور پاک راغی په هغه زمانه کې. لونه به یې جمدې ښخولې او بدعملۍ شروع وې او ډاکې به کېدې. ډاکوان د دنیا لارې به شو کېدلې بربند به خلک ګرځېدل لکه د حیوانات. بچو سره ظلمونه، لونو سره ظلمونه او په میراث کې به اولاد له لونو له حق نه ورکوو. بالخصوص د لور حق پکې نو. او لکه د ګړو د چیلو به د خپل اولاد سره سلوک کوو. پردي بچي به خرڅول، رو به نیول او به تختول او بیا به خرڅول او په اجرت او په پیسو به یو بل له مړي کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راغی خلکو ته یې خشته سوچه ښکلې عقیده وښوله چې یو الله به منې. دا کاڼ د خپل لاس جوړ کړي دي، نه فایده در کولی شي او که ورته زاري نه کوی ضرر هم نشي در کولی. او د دغه ګنده بدعملو او غلطو اعمالو نه حضور پاک د امت منې که. خدای پاک د نبی علیه السلام په برکت یو ډېر لوی قوم ته، لوی مخلوق ته هدایت ورکړ او بیا د هغې نه پس هغه هدایت چلیږي تر اوسه پورې روان دی او انشاءالله قیامته پورې به چلیږي. نو دا د چا برکت شروع؟ دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. په خپله د بدر په موقع کې چې کله د بدر دا
جنگ کېده نو کافر زیاتو او مسلمانان کمو. کافر مسلح دي ټول 1000 کسان دي کافران او مسلمانان 314 دي او په 314 مسلمانانو سره پشمیر 8 توري دي، باقي ټول د کجورو ډانګونه دي. 8 توري څه شي دي؟ او کافر ټول مسلح دي، ار یو سره توره ده. نو په 8 تورو د 1000 تورو مقابله ګران کار دی. په 8 تورو به د 1000 تورو مقابله څنګه وکړي؟ او د کجوري په ډانګ به د توري مقابله څنګه وکړي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول شپه د یو سفر لاندې صحابه ولا سفر جوړ کړو، دا غي لاندې په جلا او په عبادت کې الله ته تیر کړه. چې خدایا ظاهري اسباب چې زه ګورم خو زمونږ ډېر کمزوري دي. پشمیر مونږ کم یو 300,000، په وسله مونږ کمزوري یو، هغې زیات دي. په طاقت کې مونږ کمزوري یو، ځکه چې وږي یو، غریبانان، خپې بلخپي یو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله ته لاس اوچت کړ او په ډېره زارۍ خدای پاک ته سوال وکړ، ای پروردګار ما به ګورې نه ذلیل کې، ما به خدای نه رسوا کې، ما به ذلیل کې نه او ما به رسوا کې نه. پروردګاره دا ما سره چې کوم ملګري مې راوستي دي دا بربند دي، خدایه جامع نشته. داسې انسان باندې د سړي رحم راځي که نه؟ سپلی نشته پروردګاره، او ستا په لار کې د مدینې نه دونه په دې شلېدلو جامو، په دې خپې بلخپه او سرتور سرونو باندې پروردګاره مزل کړی دی، ستا دپاره راغلی دی. او وسله مو سره خدای نشته. الله ما به دروغجن کې نه، ما سره وعده کړې ده، دا وعده به زما پوره کې. الله تا ته هغه خپله وعده یادو، ځکه الله ورته دا ویلي 2 لښکرې، یو د ابو جهل او یو د ابو سفیان د تجارت قافله وه. وی که په دغه تجارتي قافله ورځی هغه پته کول خو اسانو، او که چېرته دا د ابو جهل دا د ستورو د نیزو لښکر غواړې سره مقابله کوې، دا ګرانه خبره ده. په دواړو دله کامیابي در کوم چې کوم هم خوښی، خو الله وی زما دا خوښه ده چې دې لښکر سره وجنګېږې، دې تورو سره وجنګېږې. نو الله خو وعده کړې وه، خو بیا هم د سړي په زړه کې یو هیبت وي، یا الله تا ته انشدک عهدک، خدای هغه وعده درته در یادوم تا ما سره کړې ده. یو ټکې عجیبه ویلې دی، دا خبره هغې ټکي دپاره کوم. الله که ستا خوښی دا 314 مې راوستي دي، ستا په نوم به ځان قربانوي. که ستا خوښی چې تر قیامته پورې په مخ د ځمکه ستا عبادت ونه شي، نو مړی که بیا، ځکه چې دا مړه شي زه خو دې تختم نه، زه به مو سره ځم، زه به هم شهید کېږم، دا به هم شهیدان کېږي. نو که دا هم شهیدان شو او زه هم ورسره لاړم، نو بیا به تر قیامته پورې بل پیغمبر خو راځي نه او نه بل کتاب راځي، بیا به ټول خلک په ګمراهۍ او په کفر کې تیاري. ان شئت لم تعبد د حدیث کې راځي، که ستا خوښه چې ستا عبادت بالکل ونه شي تر قیامته پورې، بس بیا مړه که. او که دا دې خوښه چې تر قیامته پورې ستا د عبادت لهرونه او چپې او چیلې روانې وي، نو خدای به حفاظت وکړه. پته ولګېده چې زمونږ د ایمان او زمونږ د عبادت دغه 314 د برکت نه دی، او د هغوی هغه د حضور پاک د برکت نه دی. دومره یې وجړل چې د سر مبارک نه څادر پرېوت. حضرت ابوبکر صدیق ورغی او څادر یې ورته اوچت کوي، بس د الله رسوله نوره دعا مه کوه، ځان نور مه کړوه. بیا چې راووت وي سیهزم الجمع ویولون الدبر، الله آیت نازل کړه چې بس دا کافر به ټول تښتي او دې ته به شکست میلاویږي، تعالی به خدای فتح درکوي. نو حضور پاک هغه وخت فرمایلي ان شئت لم تعبد، خدای که ستا خوښی او دا وجنې خو تر قیامته پورې به بیا عبادت نه کېږي. نو معلومیږي دا چې دا بچ که چې تر قیامته پورې دوی خلک دین خور کړي درته او تر قیامته پورې عبادت وشي، نو زمونږ د عبادت او زمونږ د ایمان او دین د چا د برکت شو؟ د حضور پاک د برکت. دا الله توفیق دی او د نبی علیہ السلام خواري ده، هغه الله را لېږلی دی، هغه له الله معجزات ورکړي دي، هغه له قرآن الله ورکړی دی، هغه له طاقت پروردګار ورکړی دی، هغه له لویي او عظمت الله ورکړی دی. نو د الله توفیق او د حضور پاک او د هغه د ملګرو محنت، نو زمونږ د ایمان د هغه د برکت نه دی. لوی احسان یې مونږ سره کړی دی، الحمدلله. مالونه یې څومره صحابو له ورکړي دي، او تر ننه پورې چې مونږ یو بل له مال ورکوو، دا ټول د هغه برکت دی چې څه به راتلل حضور پاک پرېښې نه دي، فوراً به خیرات کول، یو شی نه دی پرېښی. د وفات په وخت کې چې کله وفات کېږي، عایشې صدیقې رضی الله عنها ته وایي هغه تاخ کې څه شی پروت دی، وایي هغه دې خیرات که، وایي د الله رسوله خیرات کوم. بیا ورته وایي هغه چا له شابه ورکه، وایي د الله رسوله ورکوم. بیا دې تپوس وکړه شی دې چاله ورکه، وایي صاحب ستا درد د وجې نه نشم پاسېدی، ستا تکلیف دی که نه، ته لږ په قلار شې نو پابسم. وایي ستا څه ګمان دی په پیغمبر چې الله له ملاقات له لاړ شي او کور کې مال پرېږدي، فوراً شابه دا خیرات که بیا راځه. مسکینان به ولیدل، یو ځل د بهر نه مسکینان رالل، یو سړی راغی شلېدلو جامو کې، شلېدلو جامو کې ورته ټینګ نه شو نبي علیه السلام. نن خو موږ د مسکین فقیر نه تختو، دروازه ورته بنده. چې ویلید نبي علیه السلام ودراو، ویې لږ ودرېږه دقه ځای کې،
او صحابو ته وی څوک به چې د سره امداد وکړي. خلک لاړل صحابه کرام فورا ګوره د حضور پاک خبره د خولې نه وتله او عمل سمو. دومره مال یې راوړه چې ډېري په جومات کې ولګېدل، ډېري پیدا وړه. د چا غم به برداشت کولی نه شو، د صحابو د چا لوږې برداشت کولی نه شو. او دا نن چې دا مونږ خیراتونه ورکوو مونږ نه وایو هلکه نبي علیه السلام وجې ورکوه، دا د هغه برکت دی. دې ګاونډي له ورکوه، دې رشته دار له ورکوه، دا صدقه ورکوه، دا ډوډۍ ورکوه، دا خیرات کوه. دا چا ویلي دي؟ دا حضور پاک ویلي دي. تر ننه پورې چې دا صدقې او خیرات مونږ کوو دا الله او رسول ویلي دي مونږ ته مونږ ورکوو. دا لارې راته الله او رسول ښولې دي، دا غریب راته الله او رسول دا مخکې کړی دی. نو د مالی احسان دا هم د حضور پاک د طرف نه دی. د محبت یو احسان چې څوک چا سره وکړي د ایمان او د عمل نه لوی احسان حضور پاک نه علاوه بل چا نه دی کړی. او دا مالونه چې دا مونږ ته په حلاله طریقه میلاویږي او بل مسلمان لی ورکوو او حلال تجارت کوو، دا د هغې د برکت نه دی. نو د ښېګړې چې څوک چا سره وکړي ما وختي درته ووایي نو بیا به مینه ورسره کوې که به نه کوې ورسره خامخا به کوې. قرآن شریف کې الله خو اوس وروڼو یو خبره باندې ځان پوه کې مینه څه ته وایي. مینه دې ته نه وایي چې زه وایم چې زما محبت دی، د خولې خبره نه ده. په خوله خو منافقین هم به نبي علیه السلام ته وایي زمونږ در سره ډېره مینه ده. مینه دا د زړه مینه ده او د زړه مینه مونږ ته الله ښولې ده چې مینه څه ته وایي. د رب العالمین نه تپوس کوو الله چې څوک تا سره مینه کوي د دې نښه څه ده؟ الله نه تپوس کوو. ځه نورې خبرې رستو کوو. چې څوک وایي زما الله سره مینه ده دې به څه کوي؟ مینه څه ته وایي؟ الله وایي قرآن شریف کې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. نبي علیه السلام ته فرمایي ته ووایه دې خلکو ته، قل ووایه ورته ان کنتم تحبون الله، که تاسو وایئ چې مونږ الله سره مینه کوو. نو یوازې دا نه چې په خولې وایي چې خدای زما در سره مینه ده او په تسبو لګې اړی چې زما در سره مینه ده، نه نه نه، فاتبعوني. نو ورته ووایه چې زما تابعداري وکړې. اوس مینه د الله سره د پیغمبر علیه السلام په تابعدارۍ کې شوه. چې څوک د الله د رسول د پیغمبر تابعداري کوي خو د الله وایي که نه، الله وایي دې ما درولېږه د تابعداري وکړه، فاتبعوني. ورته ووایه چې زما تابعداري وکړي. نو چې د نبي علیه السلام تابعداري دې وکړله اوس پته ولګېده چې دا ستا الله سره مینه ده. او که د پیغمبر علیه السلام تابعداري نه کوې نو دروغجن یې په دې خبره کې. ولکم فی رسول الله اسوة حسنة. قرآن شریف کې الله وایي ځان خبره درته نه کوم. ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر. وی چې څوک الله سره مینه کوي او د امید چې زه خپل الله ته ورسېږم او څوک د آخرت ورځ مني نو د ده لپاره پیغمبر علیه السلام نمونه ده، د حق نمونې په شان به ځان برابروي. دکان ته سړي ټوکړه یوسي وایي داسې ټوکړه راکړه، نو که رنګ کې لږ هم فرق وي نو نه بل دکان ته ځي داسې لږ ټوټې یاره دا خو هلکه داسې ده، نه نه دا لږه شوخه ده تا 14 پیکه ده، بل لځي بلکې وګوري نه دا هم پیکه ده، بل لځي په ټولو دکانونه نمونه ګرځئ. دکاندار ورته ویل که دا ورسره برابر ده، نه یاره دا نه ټیک د کور نه واپس درته نشم راوړی. هغسې چې رنګ کله پیدا کړي بیا څه وایي یاره جي دا کمزورې ټوکړه ده، دا زما والا د ښه کارخانې نه بل دکان لځي. نو په بناوټ کې هم هغسې ګورې چې دا کومه دې وړې ده والا، او په رنګ کې هم هغسې ګورې چې څنګه دې والا وړې ده. او که هغه سړی دله د هغې نه په رنګ کې لږه کمزورې در کوي او یا په بناوټ کې کارخانه کې لږه کمزورې در کوي بیا نه قبلې. نو ستا لپاره رسول الله مبارک نمونه ده. ولکم فی رسول الله اسوة حسنة. په عقیده کې د هغه سره لږ غوندې فرق و، لږ غوندې فرق، هغه شان عقیده دی نه ده. که شکل کې د هغه سره لږ غوندې فرق و هغسې دی نه دی. که په اخلاق او په کردار کې د هغه سره لږ غوندې فرق و هغسې دی نه دی. که په عمل کې د هغه سره لږ غوندې فرق و هغسې دی نه دی. نمونې سره د ځان برابر نه کوه. دعوه دې دروغجنه ده. قرآن وایي زه نه وایم. لمن کان یرجو الله، چې څوک د الله د مینې امید لري، د الله د ملاقات امید لري چې خدایه تا سره مینه ده، تا سره به ملګري کېږم، ته به راسره امداد کې، تا سره به ملاوېږم د قیامت پر ورځ، او ستا ملاقات او دیدار به کوم د قیامت پر ورځ، او د جنت کې به تا سره دیدار کوم، او د آخرت لویه ورځ به نه مګورې تا سره دیدار به کوم. که دا امید دې وي نو نبي علیه السلام نمونه د هغسې ځان برابر کړه. یوازې د خولې خبرې نه دي. ځان ته 15,000 کرته عاشق رسول ووایه، خو چې کردار دې د حضور پاک نه نو ته دروغجن یې. قرآن وایي، قرآن کې الله څه وایي؟ اطیعوا الله واطیعوا الرسول. د الله تابعداري وکړه او د پیغمبر تابعداري وکړه. اطیعوا الله واطیعوا الرسول، د الله تابعداري وکړه او د الله د پیغمبر تابعداري وکړه. که د الله تابعداري دې ونه کړه او د الله د پیغمبر تابعداري دې ونه کړه دروغجن یې. ومن یشاقق الرسول، قرآن شریف کې وایي درته د قرآن د خبره کوم، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع سبیل غیر المسلمین نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قرآن شریف کې الله وایي څه وایي؟ چې کوم انسان چې د پیغمبر مخالفت کوي، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، هدایت درته ښکاره ده چې د پیغمبر څه شکل او څه کردار او څه عمل او څه عقیده ده درته پته ده، پټه ده، چا هم پټه نه ده. من بعد ما تبین له الهدى، د پیغمبر عقیده هم ورته ښکاره ده، د هغه عمل هم ښکاره دی، د هغه اخلاق هم ښکاره دي، د هغه شکل هم مبارک هم معلوم دی.
دغه تعلیمات هم ښکاره دي چې هغه دا حلال دی او دا حرام دی، هر څه ښکاره دي. ويتبع غیر سبیل المؤمنین، ويتبع غیر سبیل المؤمنین، او د مسلمان د ډلې نه بل طرف ته روان دی. مسلمان ډله یو سوی دی په بل طرف روان دی. نه دا ټول دروغ وي، دا زما د خبر رښتیا ده. قرآن شریف کې الله سوی ويتبع غیر سبیل نوله ما تولى ونصله جهنم، زوی چې دا کم عقیده دې باندې به وجنم او جهنم ته به داخلو وساعت مسویره. د پیغمبر علیه السلام تابعداري دا اصل عشق او اصل محبت دغه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه شریفه ته تشریف یوړ نو په قباء کې سوار لسیا سلی رسول دې تیر کړ. دا اوس کوم دی کې جمعه ته مسجد قباء د دې نبی را روان شو مدینه شریفه ته راته. نو په لار د ماشومان بچي ورته ولاړ دي او بیبیان دي ورته په کوټو ناستري، دا د مخ د پردې آیتونه لا نازل او په دې لاره کې لوی استقبالیه جوړه ده او چا سره تنبلونه دي غوي او ماشومان لګیا دي. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، داغه درونه د قباء د درونه مونږ ته د څوارلسمې سپومې راښکاره شوه. وجب الشکر علینا ما دعا لله دا، تر څو چې زموږ ژوند دی که نه نو مونږ د نبي علیه السلام د دې راتلو شکریا ادا کوو. دا ماشومان لګیا دي. حضور پاک به هغه ماشومانو په سر باندې لاس راښ کړه، بچو ما سره مینه ده او د الله رسول زموږ ډېر خوښې، ښه زما هم در سره مینه ده. ښه ګوره د هغې د هغه خولې د الفاظو نه او د هغه کردار نه معلومېږي زموږ سره مینه شته. استقبالیه روانه ده جوړه ده. یو برخوردار دی نوجوان هلک دی طلحه ابن برا رضی الله عنه، نوی بالغ دی نوجوان دی. هغه د نبی علیه السلام د دې اوښې مبارکې نه کله یو خوا تاویږي او کله بل خوا تاویږي. حضور پاک ورته آواز ورکړه بچې برخوردار دلته راشه، دا ولې تاویږي را تاویږي؟ احبک یا رسول الله، دا الله رسول ډېره زیاته مینه مې ده در سره، ډېر مې خوښ دی. د دې مخ ته دې ګورم او در سره منډې وم، ډېر خوند راکوي. او زه دعوه خو وکړه چې زه عاشق یم ستا او زما در سره مینه ده، لیکن نبی علیه السلام په دې پرې نه ښود چې واقعي ستا ما سره مینه ده. ورته ویې ښه ما سره دې مینه ده؟ وی او نو بیا خو به زما خبره منې که نه؟ ګوره خبره دلته عمل او منلو راغله. وی او بلکل به منم. وی ښه دی لاړ شه دا توره دې یوسه او پلار دې ملکه او سر یې دلته ماله راوړه. اوس دې منم ګورم به هغه حاجي صاحب وایي که نه اوس په پسه چې معلومېږي چې ایمان لري څوک چې ستا مینه د خولې ده او که حقیقي محبت او مینه دې ده. که د خولې مینه دي نو اوس به وایي چې یاره جي پلار به څنګه مړ کړم، شل بانې به اوس راته وکړې، یاره جي پلار به څنګه مړ کړم، یاره زما خو له ګوتې نه ورځي، یاره جي ما سره خو ډېر احسانونه کړي، زه خو یې ماشوم لوی کړی یم، یاره که دا خبره پکې نو بیا خو زما د ایمان نه دی خوښ. یاره جي تا رښتیا وې چې پلار مړ کړه؟ هسې نه اورېدلې مې غوږ کې مې فرق نه، هسې نه جي خوله هم نه خطا شوې، وایي شل بانې خو کېدی شي که نه؟ تاسو رښتیا وایه چې دا پلار مړ کړم؟ دا یو خبره نه کوي، ټکې د خولې نه وباسي. وی ښه جي وی او وی دقه یو 2 منټه راته وګوره اوس به زما د پلار سر ستا په دا خپو کې پروت دی. مینه دې ته وایي مینه د عمل نوم دی، عمل. فتبعوني، الله وی که ما سره دې مینه د پیغمبر علیه السلام ته فرمایي ورته ووایه چې زما تابعداري وکړې، او که تابعداري نه کوې زما نو دا ته دروغ وایې. بیا هیرو درته یو لنډ مثال در کوم، په عقلي مثال در کوم. د چا چې ما سره مینه زما خبرې به خوښې که نه، او که ما ته وایي چې ستا دا خبرې خو مې د بلا نه بدې شي نو د ما سره مینه نشته، دا دروغ وایي. او چې ما سره مینه نو بیا به زم خوښیم او زما عمل به خوښي. زه خو د عمل د وجې نه به ما سره مینه کوي، که زما عمل خراب وي نو بیا خو ته ما سره مینه نه کوې. زه دې په خراب عمل ولیدم نو وایه بچو خو د سره خو مونږ عمل د عمل د وجې مینه کوله، چې د عمل یې خراب وي مونږ پې څه کوو. د سره خو مونږ د خبرو د وجې مینه کوله، چې دا خبرې خرابې دي نو بیا پې مونږ څه کوو. داسې ده که نه ده؟ نو دا مینه چې مونږ کوو د پیغمبر علیه السلام سره خو په دې وجه کوو چې د هغه عمل د الله ښودلی شوی عمل دی، د هغه اخلاق د الله ښودلی شوي اخلاق دي، نو د هغې تابعداري وکړې. دا خو پاکې خبرې دي. وی ښه صاحب اوس به زما د پلار سره راشي ستاسو به د خپو کې به پروت وي چې منډه یې کړې تورې د شلنګ ورکړه او قبایلي خلک تورې به ورسره وي. نبي علیه السلام زر ولا آواز ورکړې دې خوا راشه برخوردار دې خوا راشه. وی مونږ په چا پلاران نه وجنو، ښه مونږ شریعت خدا دی چې د مور او پلار به احترام کې قدر او عزت به کې، پلاران په چا نه وجنو. خدا مې ته کتې چې ته په خپله مینه کې رښتونې او که دروغجنې مینه دې ته وایي. صحابه کرام په خپله مینه کې رښتونې وو، زما د قسم په خدای کې رښتونې. حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه حضور پاک دا وینه وخکله په اخکر کې به پخوا وینه ایستله، اخکر کې هغې کې وینه ویستله. عبدالله ابن زبیر له یې ورکړه، وی دا یو څو چېته پټې کا، مطلب دا و چې ته یو غاړې ته خښه کا. چې لاړه هغې وڅکله، چې راغی نبي علیه السلام مبارک چې تپوس کوي وی عبدالله وینه دې څه کړه؟ پټه دې کړه؟ وی یو صاحب. وی کوم ځای دې پټه کړه؟ خېټې ته یې ګوته ونیوه، وی دلته مې پټه کړه. ور یاد ساتئ وینه پلیته ده خو د حضور پاک نه ګورئ، د هغې وینه پاکه ده، د هغې لاړې پاکې دي، د هغې خراش کې پاک دی. د بخاري کې راځي د حدیبیې په مقام کې صحابه کرام ورته مخامخ ناست دي او حدیث د بخاري کې دی. وی خراش کې به د خولې نه چې غورځاو نو ځمکې ته نه دی لګېدلی، صحابه به په خپلو لاسونو کې راغېشته او ابې په خپل مخ مده. نبي علیه السلام دا ورته نه دی ویلي چې دا خو تاسو څه کوئ، دا خو ښه خبره نه ده. نو د پیغمبر علیه السلام په لاړو او د هغې په وینه او د هغې په فضلاتو به د بل چا قیاس نه کوئ.
وی پټه به کړه دلته مې پټه کړه. نبی علیہ السلام ورته فرمایي وی کوم وجود کې چې زما وینه شامل دی جهنم ور په حرام دی. دې ته مینه محبت وی. عبدالله ابن ابی منافق دی، رئیس المنافقین، د ټولو منافقانو سردار. یو جنگ له نبی علیہ السلام تلو، هلته ګودر و د اوبه خو به کمې وې، نو په هغه ګودر باندې د یو مهاجر او د یو انصاري جګړه شوه. یو کس اوښه مخکې کوله، بل ویل ورګه زه مخکې کومه، خامخا جګړه راځي. مهاجر لګې شو، د هغه انصاري نه څپېړه وایسته. انصاري چغه کړه یا للانصار، ای انصارو راشئ زما امداد له. مهاجر چغه کړه یا للمهاجرین، ای مهاجرین راشئ زما امداد له. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا خبره اورېدله وی دا بدبویه خبره مې څنګه اورېدله؟ دا خو بدبویه خبره ده، خرابه خبره ده. قومیت خو په اسلام کې نشته چې د قومیت په بنیاد جګړې کوي. دا مهاجر دی او دا انصاري دی. انما المؤمنون اخوة، ټول مسلمانان یو ورونه دي. دا قوم او قبیله دا خو خدای صرف دې له پیدا کړي دي چې تاسو په یو بل وپېژنئ. جعلناکم شعوبا وقبایل لتعارفوا، چې یو بل پې وپېژنئ. دا خو د پېژنګلو نه خره، دا افغاني دی او دا پاکستاني دی او دا ترکی دی او دا پښتون دی او دا پنجابي دی او دا چینی دی. قومیت صرف د پېژنګلو نښه ده، د بهترۍ نښه نه ده. لا فضل لعربي على عجمي، د عربي په عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لابيض على اسود. تور له سپین او سپین له تور فضیلت نشته الا بالتقوى، وتقوى فضیلت دی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تور بلال دی تور او مسافر د بل وطن دی، زړه کې تقوی ایمان پروت دی. د ابو جهل او ابو لهب نه خدای ته بهتر دی. نو نبی علیہ السلام په دې سخت غوسه شو چې دا مهاجر دی، مهاجر ته ولې آواز وکړه، او دا انصار دی، انصاري دی، انصارو ته ولې آواز ورکړه؟ دا خو پلیته او بدبویه خبره یې وکړه. دې نه خو فرشتو له بوی وردي، کرکه وردي، الله له بوی وردي، کرکه وردي. وی صاحب دا دغه چلو خیر دی، رونه دی یو بل وهي، معافي به یو بل نه غواړي، بدل به یو بل نه ولا واخله. دغه یو رئیس المنافقان سردار و عبدالله ابن ابی، هغه خو به تلاش کو کنه. دا منافقان لګي دین کې ګوت نقطه ګوري، لګا نقطه پیدا کینو بیا پروپاګاندا کوي. هغه چې وریدل دی خو د مدینه ښا دا مهاجر راغی، د مونږ سړی وها، دا چې به ورته راشي مونږ خپل وطن نه مباسيخه. او ما درته نه وی چې دې خلکو له عزت مو ورکوي. هغې باندې بعض انصار خپو، دله غوندې جوړه شوه. بعض منافقان هم خبره وکړله لئن رجعنا الى المدینه لا یخرجن الاعز منها الاذل. زه چې ویلې خپلې مدینې ته واپس شو، ده خو وی چې راشه ډله مې جوړه شوه، انصار مې ملګري شو، دا مهاجر به وسوباسو لرې به که مدینې ته لاړو که نه نو موږ د عزت خلک یو. د عبدالله ابن ابی وایي زه عزتمن یم، او عیاذا بالله نبي علیه السلام او د هغه ملګرو ته ذلیلان ووی، دا به وباسو پرېږدو بیا نه. یو صحابي لاړ، لیکن چې دا خبره وکړه صحابه وایي مونږ خو هلکاسې ټیک ده، د قومیت په بنیاد راکې جذبه راله، خو ته خو بل خوا لاړې. سوال نه پیدا کېږي، سوال نه پیدا کېږي چې موږ به دې ته ذلیله ووایو، ځان ته به عزتمند ووایو. د دې پوه شو چې د په دې خبره کې خو مې چا مرسته ونه کړه، نو دې بیا د خپلې خبرې نه وروستو قسمونه یې خوړل. قرآن شریف یو صحابي لاړ نبي علیه السلام ته الوی، صحابي وایي ډېر پریشانه شوم، کور کې ناستم چې خدایا د نبي علیه السلام ته خو د دروغجن ښکاره شوم، وایي چې ما ته دروغ وې. نو قرآن شریف کې الله دا آیت نازل کړه، ویلي عبدالله منافق دا خبره کړې ده، په دروغه قسمونه خوري. نبی علیه السلام هغه صحابي پسې استاد ویلېږي، ویلې خو راشه، وی الله ستا تصدیق وکړه، دا خبره ده کړې ده. نو زوی سوچه مسلمان دی، د دې عبدالله ابن ابی منافق زوی سوچه کره مسلمان دی. چې هغه خبر شو راغی نبی علیه السلام ته کېناسته، وی د الله رسوله ما اورېدلي دي چې تا زما د پلار د مرګ حکم کړی دی چې دې مړ کړې. نو صاحبه که زما د پلار د مرګ اعلان دې کړي د بل چا په لاس یې مه وژنه، ما ته حکم وکړه چې دې مړ کړم، هسې نه بل څوک پې غدار کوي او ما کې هغه د پلار والي هغه جذبه راوچته شي نو ما زه ګډوډ نه شم. ما ته حکم وکړه زما د پلار سر به ستا په دښپو کې پروت اوس 2 منټه کې. وی نه ما خو داسې نه دي ویلي، زه خو ستا پلار نه وژنم. سره د هغې لاړ، سره د هغې او پلار یې د ګریوان نه ونیوه او د اس نه یې راکوسته، وی راکوشه. او تاریخ لیکي چې د دې عبدالله ابن ابی او د زوی په منځ کې ډېره زیاته مینه او ډېر زیات محبت انتهایي زیات. ورته وایي څه کې لکه او د دواړو عبدالله نوم، عبدالله ته څه کې زه ستا پلار نه یم؟ وی یې که نه، او زما ستا مینه محبت. بابا مینه محبت بالکل منم، هر څه منم، خو تا د نبي علیه السلام په شان کې ګستاخي کړې ده، تا هغه ته ذلیله ویلې دی او ځان ته د عزتمن ویلې دی. قسم په خدای که برداشت کولی شم. پلار څه ته وایي اوس راکوزې که او توره یې ورته ونیوله، وی سر ده نه پرې کوم. اوس به ته وایې چې زه ذلیل یم او نبي علیه السلام عزتمند دی، هله به دې پرېږدم چې پلار پوه شو چې دې خو اوس ما وژنې. وی زه ذلیل یم او نبي علیه السلام عزتمند دی. وی بیا ووایه، وی زه ذلیل یم او نبي علیه السلام عزتمند دی. وی بیا ووایه، وی زه ذلیل یم او نبي علیه السلام عزتمند دی. نو پرېښود. دې ته مینه وایي. نن زمونږ بعضې ګنده پلیت خلک به میدان ته راوځي نو د پیغمبر علیه السلام په جامه به دا غورځوي. ښځه ده اوس د پارلیمنټ د اسمبلی، هغې صاحب ما بل پیش کړی دی په اسمبلی کې چې د نبي علیه السلام د ناموس د عزت د پاکستان قانون. یاره زه خو عجیبه، زه خو یم د قانون مثال د جولاګي د جالې دی. بس د جولاګي جاله کې مچ نښلي، ماشې پکې نښلي او مچ پکې نښلي، خو که مرغۍ پرې راله نو جال هم ځان سره وړي. داسې ده که نه ده؟ که مرغۍ پرې راله نو بیا جاله ماله ځان سره یوسي. دقه مثال دی، رونو خفه کېږئ ما، قانون شته لیکن غریب سړی پکې نښلي، بې پیسو سړی پکې نښلي، او که چېرته
غټ پې راغی د غټ خلاف څوک ګوي کوم ځای کولی شي غټ خو پیسې استعمالوي سفارش استعمالي دولت استعمالي بیا قانون هم ځان سره په مخه کړي بیا هم یو نرتوب پکې وشو چې یو عدالت فیصله دا ستا یو قانون دی د ملک او خبر یې چې دا په څونه محنت جوړ شوی دا قانون ستا د ملک قانون کې دا دی چې د پیغمبر علیه السلام په شان کې چم ګستاخي وکړه دله به سزای موت میلاویږي دا ښه قانون دی او دا څونه په سخته جوړ شوی دی تاسو دې نه خبر دا تاریخ ماته معلوم دی مفتی صاحب مفتی محمود صاحب د خدای وبخي مولانا غلام غوث هزاروي صاحب د خدای وبخي مولانا یوسف بنوري صاحب د خدای وبخي دا اکابر علماء او دا بوټو دورو ذوالفقار علي بوټو دور وزیر اعظم او دا قانوني منظورول غوښتل چې د پیغمبر په ناموس چم حمله وکړه د هغه په عزت چم حمله وکړه د هغه په جامه چم داغ وغورځاو دته به سزای موت میلاویږي دا قانون یې جوړاو خدای اوس بوټو سره څوک او هغه زمانه کې داسې خلک راوتي چې هغې به په دې حملې کولې د نبي علیه السلام خلاف به ګستاخۍ کولې او دا قانون یې نه قد جج به پرېښودل چا به د پیغمبر علیه السلام خلاف سازشونه کول چا به په حدیثو باندې خبرې کولې دا خو د انګریزانو یو فتنه را روانه ده که هغې خو کوشش کوي او چا به څه کول خو د پیغمبر په ناموس حملې شروع وې ځای په ځای د پیسو د وجې نه او قانون ولا نه جج به پرېښودل دا قانون جوړول غواړي دا ټول علما په جرګه لاړل بوټو صاحب دا خبره ذهن کې واچوي ټول په جرګه لاړل علما مشایخ بزرګان دا غنه ټیم وخت موږ سره ملاقات کړو خبره به څنګه کوم ورته کو دی چې نه منم منو خو به پیغام ښه تحریک وچلو قوم به وچتو او که پاسانه کارو شنو خبي د لاهور یو شاعر او شاعر جمعیت هغه زمانه کې نومې زمانه یې ډېر خشته شعرونه به ډېر خشته نظمونه به واځي ډېر خشته هغه مفتی صاحب ما ته پرې د سره خبره کوم هغه یو چې ته به سره خبره وکړه خو اهمه خبره ده ته پرې دا به موږ دې په دلایل پویو دا د ذهن کې به دا موږ اچو چې دا د قرآن وینا ده دا د حدیث وینا ده دې به پویو چې موږ پوی کو او ته هم شاعر لکه د جذبه شته خو ته لا نشې کولی دا به یا زه ویم یا به مولانا غلام موسی هزاروي صاحب به وي یا نور علما به وي نه وي تاسو صاحب ما یو طرف ته کې زه خبره کوم تاسو ګورئ چې دا خبره کېږي که نه کېږي ټول ور اختیار ورکړو ډېره ښه توکن ټول علما کرام رالل او په کرسو کېناستل بوټو صاحب هم راغی هم په کرسۍ کېناست دا چې چا وې زه به خبره کوم دی راغی په ځمکه کېناست اوس ګیرې سپینه د سپینګیرې ده په ځمکه کېناست بوټو صاحب ورته پاسه په کرسۍ کېنه وایي صاحب زما یو درخواست دی هغه به منې په کرسۍ کېنه وایي ته خو کېنه په کرسۍ خبرې کوو که نه دا خو لکه بېعزتي زم بیا ودرېږم هغې سړی خو احترام کوي که نه ته نه ودرېږې زم بیا ودرېږم او دې ورته په جلا شو او دا خپله زولی ورته دقسې د خپو کې بوټو صاحب ته خوره کړه بوټو صاحب دا ټول علما دله په جرګه راغلي دي او دا په جرګه چا رالیږلي دي دا د حضرت حسن او حسین او فاطمې بیبي د طرف نه په جرګه راغلي دي دا مولیان دي د خپل پلار فاطمې رالیږلي دي حسن او حسین رالیږلي دي د خپل پلار د ناموس سوال او د زولی کې خیر غواړي تا نه غواړي دا رالیږلي دي وایي بوټو صاحب دا زولی زما نه ده دا د بیبي فاطمې زولی وګڼه دا د حضرت حسن او د حسین زولی وګڼه موږ په دې کې د نبي علیه السلام د ناموس خیر تا نه غواړو دا مینت ته گزاري درته کو استخ پو کې دا زولې پرته دا زما زولې مګنه دا د مفتی محمود زولې مګنه دا د غلام غوث هزاروي زولې مګنه دا د حضرت حسن ماشوم زولې وګنه دا د حضرت حسین ماشوم زولې وګنه او دا د بی فاطمه با پرده زولې وګنه هغه د خپل پلار او د خپل بابا عزت غواړي ناموس غواړي دې زولې کې د خیر په شکل دنه غواړي او دا د بی عائشه زولې وګنه هغه د خپل خپل خاوند عزت غواړي خیر دنه په دې زولې کې د ناموس غواړي وی په بوټو لرزراله په جلا شو مقصد سره ما پوهې کې وې دا د نغواړو چې څوک د خپل پیغمبر په جامه داغ ورزول غواړي چې هغه ته سزای موت ملو شي وی منظور مې کړل څوک به چې دا بونه مني څوک به مسلمان چې دا بونه مني او د پیغمبر دی د پیغمبر په زولای چې څوک داغ غواړي او د پیغمبر په جامه باندې چې څوک الزام لګي او مسلمان نه دی او چې مسلمان دا کوي خو مرتد دی مسلمان چې د پیغمبر په جامه داغ ورزي خو مرتد شو د مرتد حکم خو سزای موت دی بالکل دا منظور دی دا قانون بالکل منظور دې ته بس کوی دا نه منظور وي دا قانون د علماء په خیرات غوښتلي په زولای کې او افسوس دا دی هغه چا نه غوښتلي چې موږ دغه پارټي حکومت دی دا قانون ختمه دې کې ترمیم وشي دا ولې امریکا خوشاله امریکایان دا نه دی ویلې دا خان خوي قصره امریکای ته ځان خکول غواړي خدای امریکا تباہ او برباد کړي ځان وته خکول غواړي چې امریکای ته ځان خکم یعنی امریکا کله نه مطالبه وکي نو ته ورته وایي چې ستا قانون چې حضرت عیسی علیه السلام ته څوک دغه کې بیزتی وکړي دغه سزا یې موت امریکا دا قانون دی زمان پیغمبر د عیسی علیه السلام زمان دغه عقیده ده او ستا خدا قانون دی کنه نو ته خپل قانون برقرار ساتل غواړي زما قانون ټول به زه دا وایم چې امریکا به دا مطالبه نه کړي خدای دې امریکا تباہ کړي دی وته ځان خکای خدای به خو بس ظالمانو د دنیا نور خبر لګي چې قوم په مشغول کې نور دفعات لګي چې پکې ګوتې وه نور پاسه د مشرف په دور کې دارو بشورو شو دا قانون ختمو عوام شکر الحمدلله په عوامو کې جذبه شته عوام روت المشرف ته چې پته ولګي چې اوس ته اور لګي اخی واپس نو دا بل طرف نه روت ورونو
چې سارا نو دي سانو چا سره ملاویږي لومبې تپوس به د چا کېږي د دې به کېږي چې من ربک رب دې څوک دی لومبې تپوس ده دویم تپوس به څوک کوي د پیغمبر علیه السلام متعلق او علما لیکي وی نبی علیه السلام به ورته قبر کې مخامخ کي حجاب پرده به ختم شي او نبی علیه السلام به مخامخ ورته وښیي دا څوک دی الله نو چې تا د پیغمبر په جامه تا ګرځولی دی او ته د هغه جامه ککړی او تا د هغه ناموس ته تیلې والې ته به هلته څه جواب ورکوې او بیا د قیامت په ورځ به ته امید لرې زه مسلمان یم او زه به د پیغمبر علیه السلام د جنډې لاندې جنت ته ځم څه سترګې لګولو شان خو پرېږده کمبخته څه ناڅه شان خو پرېږده چې سترګې خو ورسره هلته ولګې لږ مخامخ ورته ودرېږې لږه حیا خو وکړه نورې خبرې لږې دي لږه ستا په زړه کې دا ټیکم نه ده نو د 11 کروړو مسلمانانو خیال خو ساته مسلمان به چارتم چې مسلماني دا به ونه غواړي او تاسو ولیدل او به وینئ انشاءالله العزیز دا به وینئ چې خدای پاک به دا خلک ذلیلان کوي رسوا کوي به چا چې د الله ذات پورې ټوکې کړي دي الله مهلت ورکوي چا چې د حضور پاک ذات مبارک پورې ټوکې کړي دي خدای ذلیلان کړي دي حضرت عبدالله بن مسعود فرمایي نبی علیه السلام د بیت الله په خوا کې سجده ولګوله ابو جهل هغه ځای نه چغې کړې څوک به لاړ شي فلانکې قصابخانې ته چې یو پیروان راوړي پیروان او د ده په دې شا باندې وغورځوي عقبه بن ابي معیط یو ظالم هغه پاسېد پیدا کار به وکړ هغه لاړو یو ډک پیروان یې راوړه د وینو زو ډک وی څه ورسره وکړم چې نبي علیه السلام په سجده پرېوته وی دا پرې پسه واچوه په ملا مبارک یې ورله پسه واچوه حضور پاک هغسې په سجده پروت و بیبي فاطمه راله ماشومه عبدالله بن مسعود وی افسوس ارمان مو که د ما طاقت وي دا بیا ولې کول خو طاقت مې نه شو لرلی فاطمه ماشومه را منډوي راله هغې ته یې غورځه حضور پاک سر مبارک اوچت کړه اللهم علیک بقریش علیک بابي جهل خدای د ابو جهل راونیسه خدای دا عتبه دا ولید دا فلانکې چې کوم کسانو اووه کسانو نومونه یې واخیستل خدای دا راونیسه څومره نیاز بند نبي علیه السلام دعا خدای قبوله کړه په هغه ساعته خو لږ صبر یې ورته وکړ 15 کاله پسې رونیول خدای ونیول بدر کې مردار په چقلې پرتې ونیول نو خدای صبر کوي درته د خپل پیغمبر دشمن ته صبر کوي ستا دشمن ته صبر کوي خو بیا چې رونیسي نو بیا داسې سزا ورکوي چې بیا پرې د خلکو رحم راځي نو د نبي علیه السلام نورې قصې لږې دي زه حیران په دې شم دې پسې به ګوتې شروع کړي دا قانون بدل کړه دا دفعه کې وباسه دې دفعه کې ترمیم پکار دی پلیته ډمه ښځه به هم راپاسي دا خبرې به کوي پلیته ډمې ښځې له څه حق دی چې هغه د پیغمبر په شان کې ګستاخي وکړي جناب هغه صحابي متعلق خبره مې کوله نو نبي علیه السلام مبارک راغی مدینې شریفې ته یو څو ورځې پسې تپوس وکړه یاره د دې هجرت په دې سفر کې یو هلک و طلحې نوم و طلحې ابن برا نه ښکاري چا ورته ویل صاحب هغه خو بیمار شوی دی ویل دی چې موږ یې تپوس وکړو نبي علیه السلام مبارک یې لاړ تپوس ته چې تپوس ته یې لاړ نو دی په کټ پروت و بیمار او اخري بیماري وه حضور پاک مبارک ورته ور مخامخ شو نو دواړو یو بل ته وجړل نبي علیه السلام ته خو رایاد شو هلک دی هغه وجړل نبي علیه السلام ورته تسلي ورکړه برخورداره خیر دی جاړمه الله به دې جوړ کړي وی نه صاحب په دې بیمارۍ نه جاړم او په روغ صحت پسې هم نه جاړم په دې کې ته مې ولیدې که نه نو زما په زړه کې خدای پاک تا سره بېدرېغه مینه پیدا کړه نو مې زه به تا نه چرتم جدا نه شم ستا پسې لوټه به ګرځم پیزار به در پسې ګرځم ستا خدمت به کوم تا نه به چرتم جدا نه شم نو بس په دې جاړم چې دغه ارمانونه ځان سره قبر ته مې یوړل ستا خدمت مې نصیب نه شو نبي علیه السلام ته راووته او ویې فرمایل وی دا هلک داسې معلومېږي لکه د بیمارۍ کې مري نو که دې وفات شو نو ما به خبره جنازه وپېزه کوم هغه وصیت وکړه پوه شو وی ګورې زما جنازې له نبي علیه السلام راونه غواړه وی ولې یاره په لاره یهودیان دي دشمنان دي هسې نه پتلو یا په راتلو کې څوک تکلیف ورته ونه رسه مینه دې ته خیر لکه زما جنازه د حضور پاک حالانکه حدیث کې راځي چې څومره نیک سړی جنازې بوځي نو بهتره خبره ده او پیغمبر علیه السلام چې د چا جنازه وکړي خدای د هغه د جنازې د وجې نه په قبر کې رڼا پیدا کوي وی خیر دی هغې دې زما جنازه ونه کړي خو هسې نه په لاره پتلو په راتلو کې څوک تکلیف ورته ونه رسوي اتفاقا غریب مړ شو صحابه په جنازه وکړه سهار وختي نبي علیه السلام تپوس وکړه د هغه طلحه وی صاحب خو بېګا وفات شوی دی تاسو زمانه چې دا په جنازه کومه وی حضرت تاسو فرمایلی خو هغه دا وصیت وکړ چې چې نه پتلو راتلو کې څوک ضرر نبی رسول الله ته ونه رسي نو مال جنازې لمړه غواړي وی چې دوی په قبر جنازه کوم ما سره ډېره مینه نو په قبر ولا جنازه وکړه او یو دعا وته کړې ده د حضور پاک ټولې دعاګانې ډېرې د محبت او د برکت د کې خدا ډېره مزیدار ده وته ودرېده وی اللهم القت والحا اللهم القت والحا بحيث تضحك اليه وهو يضحك اليك یا الله دې طلحه سره داسې ملاقات وکړه چې الله ته دته خاندي او دې تا ته خاندي زمارونو اصل سیز دا دوه دي بس الله او د الله رسول سره مینه کول او د الله رسول الله سره چې دې مینې د هغه خبرو سره چې قرآن شریف دی هغې سره به دې بیا مینه د هغه جومات سره به دې مینه او چې د الله رسول سره دې مینه د هغه احادیثو سره به دې مینه او چې الله او رسول سره دې مینه د هغې عمل او د هغوی دین چې درته څوک عالمان حافظان او طالب علمان دي سره به دې محبت او مینه به دې نه خنه او تابعداري به کېده الله او د رسول او که ته وایې چې نه تابعداري خو نه کوم نو په مینه کې دروغجنې بیا رښتونې او قرآن شریف کې الله وایي که ما سره مینه حضور پاک ته فرمایي ورته ووایه فاتبعوني زما تابعداري وکړئ
یحببکم الله، بیا به ته معشوقه او الله به دې عشقي، ویغفر لکم ذنوبکم او الله به درته ګناهونه بیا وبخي، معاف به دې کړي د مارونو. بس د الله او د رسول د مینې نښه دا ده چې موږ به د الله او د رسول تابعداري کوو، او د الله ذات او د پیغمبر د ذات مقابله کې هتک بې عزتي او د هغې په جامت دار دا به موږ نه برداشت کوو، او موږ په دې نه یو خوښ چې دا قانون دې بدل شي. موږ وایو که د دې نه نور هم دا قانون سختې دي چې سخت شي، چې انګریز او اغیار او پلید خلک او د هغې جنتان د حضور پاک مبارک په جامه یا د الله په جامه څه قسمه داغ غورځولو جرأت ونه لري. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین، تر څو چې د دې خشته پیغمبر سره د خپل ځان نه او د خپل پلار نه او د ټول مخلوق نه زیاته مینه اونکې، تر هغې پورې ته مسلمان نشي جوړېدی. نو د نبي علیه السلام مبارک سره مینه محبت د ایمان نښه شوه، او د نبي علیه السلام په حق کې چې څوک بغض کوي، د مینې مقابله کوي، حسد کوي، بغض کوي، ګستاخي کوي، دا د جهنم خشاک دی. بیا زموږ علما لیکي یو مسلمان سړی مرتد شي، د کفر کار وکړي، نو که دی بیا توبه ووایي، توبه وباسي، نو الله تعالی توبه قبوله کړي، واپس مسلمان شي مرتد. او محققین علما زموږ لیکي، فقهاو لیکلي دي چې هغه مرتد، هغه مسلمان چې دی مرتد شو او د پیغمبر په شان کې ګستاخي وکړه او مرتد شو، د پیغمبر په شان کې ګستاخي وکړه، هر پیغمبر چې زموږ نبی علیه السلام خو د ټولو پیغمبرانو سردار دی، نه د هر پیغمبر په شان کې چې کم مسلمان ګستاخي وکړه او دی مرتد شو، دی په توبه واپس نه مسلمانېږي. ولې پیغمبر د الله د طرف نه د امت ته هدایت لپاره رالیږلی شوی دی، دی به خلک الله ته بلي، ته به د قدر کې عزت پکې، او چې مسلمان شي ایمان پرې وړي د هغې نه پس ګستاخي کوي، دا ډېر مست دی، د توبه بیا الله تعالی نه قبلوي. خیبر کې یو لوی یهودي تېر شوی دی، ابو رافع د هغه نوم. خیبر د مدینې شریفې نه تقریبا 250 کیلومتره لرې. ابو رافع سخته ګستاخي به یې کوله د نبي علیه السلام مبارک په شان کې، خلک به یې راغونډول او هغې ته به هم د نبي علیه السلام بد وي، کافرو پسې به څه، هغه به هم د نبي علیه السلام په حق کې راپارول، او سخت ګستاخ و. نبی علیه السلام مبارک یو ځل وفرمایل دی ګستاخه نه به څنګه چل ورسره کوو. تېره جمعه مې ویلي چې کعب ابن اشرف یهودي واقعه مې درته بیان کړې وه چې هغه د مدینې شریفې یو صحابي و د اوس قبیلې، مدینه شریفه خو اوس او خزرج دوه قبیلې وې، هغه ته هغې مردار کړو. نو دا بله قبیله چې وه خزرج والا، هغې وې یاره ارمان که زمونږ د لاس هم داسې یو کار وشي نو څه خبرې، زمونږ هغه نورو وروڼو خو یو کمال کړی دی، که مونږ داسې وکړو. نو عبدالله ابن عتیق رضی الله عنه سره د خپلو ملګرو دا د خزرج قبیلې و، راغې نبي علیه السلام ته ویل الله رسوله که دې خوښه وي ورپسې به لاړ شو مړ به یې کړو. یاره وی انه قد آذى الله ورسوله، د الله او د رسول ډېره بېعزتي کړې ده، الله او رسول ته ډېر انتهایي ګستاخي کړې ده. نو که دا دې وکړه خو ډېر غټ کار به وشي. پیسې به اجازت راکوي، اجازت څه لپاره 250 کیلومتره مزل کوي؟ د نبي علیه السلام د هغه ګستاخۍ انتقام اخلي، د نبي علیه السلام د هغه بېعزتۍ انتقام اخلي، او د نبي علیه السلام مبارک په وینا باندې 250 کیلومتره کافي مزل دی، لکه سړی چې پنډۍ ته لاړ شو بیا راشي، دومره مزل دی. چې دی لاړه انتظار یې وکړو، خو چې کله خیبر ته ورسېده، د قلا داسې قلا وه چې د دې یهودیانو، دی یهودي و، د دې به ډېر کورونه و، یو کور به بل به بل به بل به، او د ټولو کورونو نه به یې ګیر چاپېره یو مضبوط دیوال ته وکړو، غټه قلا به وه، هغې کې به یې غټ غټ برجونه جوړ کړي وو، هغې کې به غشو والا ناست وو چې په قلا څوک حمله ونه کړي. په قلا کې دننه بلا کورونو په شلګونو ډېر زیاته. نو ته داسې وخت کې ځان ور ورسوه، د قلا د اخواله ملګرو ته وایي تاسو دقه دی زما انتظار وکړئ، او زه پېښه زما کار پېښه به تاسو به غلې ناست یې. ګوره تورې سره مالی جنګول چا په قلا ورتلل او په قلا کې دننه کېدل، او بیا د هغه مشر ته ځان رسول، دا ډېر ګران کار. خو په زړه کې د نبي علیه السلام هغه والهانه محبت دی. زه یاره خو که مړ شم نو شهید به شم، او که بچ شم او سړی مې مړ کړ نو کم از کم د نبي علیه السلام یو ګستاخ خو به مړ کړم که نه. ملګرو ته ویل دلته کښېنئ، او دی لاړه. نو ماښام و د نور پرېوتو کې، بلکې نور پرېوتی و، نو د قلا د دروازې سره خوا کې لږ غوندې اخواله دیوال خوا کې داسې چلو کړو چې په ځان یې څادر واچوه او کېناسته، لکه سړی چې لوی اودس ماتې کوي، اودس ماتې تیاره ده، هغوی خو یې نه پېژني. یو راځي قلا ته دننه کېږي، یو راځي قلا ته دننه کېږي په دروازه باندې، او د قلا د هغه لوی دروازې چې کوم دربان دی هغه هم ولاړ دی. یو راځي چا څوک خر په مخه کړی دی، لکه قلا ته دننه کېږي، بلا کور نه پکې، څوک په خپله روان دی چې ټول خلک دننه شو، او د همدغه څادر یې په ځانه چولې دی، د اودس ماتې په شکل کې ناست دی. هغه ول آواز ورکړ، تورې غاړه کې پټه چولې ده، هغه دروانچي ای د الله بنده که ته قلا ته ننوځې نو ته هم شابه زر راځه دروازه بند کړم. ده خو دا خیال و چې دا زموږ د قلا څوک ملګری دی که نه، هغه خو نه پېژني چې دا څوک باری دشمن دی، تیاره هم د بجلی خو نشته راډونه. الله بنده که ننوځې نو شابه ګورې دروازه بندوم. ده ول آواز ورکړ، ویې درلم
څادر یې زر په تلوار د مخ نه تو او په منډه راغی چې هغه هم پرې پې نه شو وردننه تیاره ده اوس نور پرېوتی دی ماسخوتن دی دی وایي چې څنګه ننوتم دننه هم تیاره ده او دننه ډېر کورونه دي پکې وایي لویه دروازه ده او دروازې پسې بله دروازه ده هغې پسې بله ده هغې پسې بله ده وایي دا چل مې وکړه چې څنګه ننوتم نو د خرو د تړلو یو استبل و چې کوم ځای خره تړي نو هغې سره خوا کې د اخور سره پټ شو ځان مې غلی نو هوښیار خو دومره و چې د خرو د تړلو ځای سره خر خو د خپې نه ځان ساته نو باقي نور سرته نه شي ویل او غوی او د دې سره خو هغې خو په ښکرو دی وایي نو وی د خرو هغه اخور سره خوا کې مې ځان پټ کړ غلې غلې ګورم چې دا سړی دروازه بندوي نو چې چابیانې به دې کوم ځای ږدي لاړ یو دروازه یې بنده کړه بلې بنده کړه بلې بنده کړه چې هغه مرکزي دروازې ته راغی هغې جرنده کړه خو ځان ته معمولي شمه شونټی بله کړې ده نو داسې یو تاخ و په هغې کې میخ و په هغه میخ کې هغه چابیانې وې ځان دی دې لپاره یې ځان دی کړی چې که سبا څوک وختي پاسې وځي نو هر چا ته دغه ځای معلوم دی د بار نه څوک نه شي راتلی دا خو په قلا کې دننه دی که څوک ځان ته ور لړکۍ لړکۍ به وایي دا سړی ملاړ شونټی مړه کړه وده شو وایي چې کله زه پوه شوم چې د شپې خو سیسه تېره شوه خو دونه ما معلومات کړو چې دا کوم د دې قلا د دوی مشر دی ابو رافع نو دله به د خپل خلک راتلل او د شپې به ورته قصې وې پخوا دا ډېر لوی رواج قصه ګویي به کېده هر بادشاه ته یا مشر ته به دا خلک راغونډ شو قصې به یې ووایي نیمې شپې پورې به قصې او څو ټي ویګانو ته خلک ناست دي ابه نیمې شپې پورې قصې وویلې شوې لطیفې به وویلې شوې بیا به خلک خواله شو اوده به شو بیا به د ورځې 10 بجې پاڅېدل نو جناب دی وایي چې ما ته اندازه وه چې د سره خو دا قصو والا ناست دي چې ښه مې یقین راغی چې هغه قصو والا به د ده نه وستلي او دی به یوازې او دا معلومات هم د کړي چې د ټولو نو چته چې کومه غټه بالاخانه ده نو دی په هغې کې دی وایي غلې غوندې ورغلم چابیانې مې راواغېښتې او هغه مرکزي دروازه مې کولاو کړه همې خو بلکل کولاو پرېښوده او بیا رالم ورپسې بله دروازه چې به مې کولاو کړه نو د دننه به مې ځان پسې بنده کړه چې هسې نه څوک خبر شي نو چې ما پسې را رسېدې خو نه شي که نه نو بیا به مې بله کولاو کړه نو د دننه به مې هغه هم کونډه کړه نو بله مې به مې کولاو کړه د دننه به مې هغه هم کونډه کړه ما مطلب دا و چې ما پسې خلک را رسي خو خامخا به دروازه ماتوي نو بیا دې ما ملک خو چې هسې نه داسې وخت کې را ورسي چې سړی مې نه وجلی چې سړی خو مړ کم که نه وی یو دروازه به مې د بار نه کولاوله او د دننه مې ځان پسې کونډه کوله او چې څنګه هغه له ور ورسېدم د هغه خاص کوټې ته ورنږدې شوم په دروازه باندې اوس دی وي د خپلې بیبي یې ده بچي یې دی او ټولو منځ کې پروت دی د الله دشمن کار به څو صرف دغه د ظالم د بچي کار و چې د نبي علیه السلام خلاف خلک راغونډوه سکیمونه جوړوه سازشونه جوړوه پراپیګنډې ورپسې کوه او د هغه په شان کې خلک راغونډوه ګستاخی کوه دا ګټه بدبختي ده وایي چې څنګه ورنږدې شوم نو ما اندازې نه اوس کوټه کې اختیاره ده رڼا خو نشته ما اواز وکړو ابا رافع ای ابو رافعه اوس اواز مې ځکه وکړه چې دې به ماله جواب راکوي نو چې زه پوه شم چې دا جواب د کوم ځای نه راغی چې په هغه ځای غدار وکړو وایي ده ماله اواز راکړه چې څوک یې راکړه بس وایي زه پوه شم چې د اواز خو دغه ګوټ نه راغی وي ورغله مې وال او په توره مې پرې غزار وکړو وایي چې مې غزار وکړه بد شو ونه لګېد تیاره ده وایي چې بد شو نو وایي زه راروسته شوم او وایي دین په هیبت کې شو وایي چې راروسته شوم نو بیا ورغلم اواز مې بدل کړ هغه مخکني په شان اواز نه بدل مې کړ په داسې انداز ده چې زه د دې امداد لاله ما ورته وایي چې هلکه ابو رافع څه چل دی وایي چې د ظالم بچي څوک په دې کوټه کې دي په مې غزار وکړو وګوره دا څوک دي وایي پوه شوم چې سړي اواز خو دغه ځای نه راغی وایي بیا مې ورغر والي دویم غزار مې پرې وکړو چې دویم مې وکړ نو دونه پته راته ولګېد چې سړی زخمي شو خو بیا بچ شو وایي چې بچ شو نو بیا مې اواز بدل کړ نو چې ابو رافع څه چل دی وایي خوار چې سړي وویلم کوټه کې څوک دی اوس وهونکي خو هم دی که نه په اواز بدلوي چې هغه پوه نه شي هغه خو دا ګمان به وکړي چې دا زما ملګری دی سړي وویلم او دې کوټه کې څوک دی بس وایي ځای مې معلوم کړو چې ورغل مې وال په دا خېټه مې توره کېښوده او مې په ځان په توره ور وغورځاو او دونه زور مې ورکړه چې د ملا د هډوکې هغه کرچ مې واورېده نو تېره ووتم وایي څنګه راووتم یو دروازه مې کولاوله وتمه په منډه یې مسکنه وایي یارو دا مې خیال نو چې یو دروازه داسې وه چې هغې ته پوړی لګېدلي په پوړو به ورخېږي وایي مې که ځمکه ده وایي چې خپه مې کېښود ټس پکې لاندې پرېوتم چې پرېوتم دا پنډۍ مې ماته شوه اوس پنډۍ ماتېدل خدای پاکه دا څه وشو اوس به دې څنګه وایي زر مې پټکې کوز کړ پټکې صحابو کې خو الله تعالی یو جوش او جذبه پیدا کړې وه او په هغه خپل پټکي مې پنډۍ وکړله همې دې کار وکړه او ګوټ ګوټ سره روانې وه دردونه دي چې د حد نه وتې ملګرو له مې ځان ووسه ملګرو یې څه چل دی وکړ مې چې د الله دښمن مې و مړ دی هغې اوچت کړم چې ده چې دوی مې چې نه یاره چې دلته هم ځای کېږي هله به ځم چې د ده د مرګ اعلان واورم د ده د مرګ اعلان چې مې نه اورېدلی نه دی هغې ویل لکه ده چې ځو نه ده چې کله چرګبان ټیم شو نو دغه وخت کې د قلا په دیوال باندې سړي اواز وکړه لکه د مړي اعلان چې کېږي اعلان یې وکړه ای خلکه اعلان وکړه ابو رافع چې زموږ یو ډېر مشر دی او لوی تاجر دی او د ټول قوم مشر دی هغه بېګا مړ دی او دې بجې به هغه ته راغونډېږو چې خښې کړو جنازې خښې کړو لکه هغه زمانه کې چې د هغوی سره رواج وایي د الله حمد مې ادا کړ او د خوشحالۍ نه داسې هم چې د هغه خپې په درده روپېدم نه
رالم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخامخ ورته کېناستم. عبدالله ابن عتیق څه چل دی وکړو؟ ویل چې ګوره دا نه وایي چې سړی مې مړ کړ، دا نه وایي. ویل الله رسوله د الله او د رسول دشمن الله مړ کړ، د الله او د رسول دشمن الله مړ کړ. صاحب خپه مې ماته ده، پنډی ګوره چې خپې هډوکې مات شي قسم دی که څوک قدم وایي ګودره چا ماته شي چغې وایي فریاد کوي. ویې فرمایل دې خواته پی دې خواته ویې په مې ورته وغځوله او نبي علیه السلام مبارک د خپل لاس کېښود د پاسه او چوف یې پرې وکړه. ویې قسم په خدای چې خپه مې دا دی چې ولکه چې درد او تکلیف پې مې راغلی موجوده کړ مزاح کر ایسا نه په ټیک ټاک پنډی چې ماته شي اپریشن وکړو رات پکې لګوو پلانکې پې لګوو ډیبری به پې کس کوو نه نه وایي ما به قلبتون دا دی چې ولکه چې د سر نه دې باندې درد او بیماري ګستاخ رسول دا د ګستاخ رسول الله پخپله نبی علیه السلام صحابي ته ورشه الله او رسول ته ډېر لوی ضرر او نقصان رسول او چې مسلمان د هغه په زړه کې به د الله او د رسول سره مینه خامخئ او چې مسلمان نو چې د الله او د رسول څوک ګستاخي وکړي د الله خو چې څوک ګستاخي وکړي زموږ خالق دی زموږ مالک ژوند دغه راکړی دی مرګ خو یو ځل مرګ دی که عزت هغه راکړی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید کوم دوستانو چې ویډیو مو خوښه شوې وي نو دې دپاره تاسو دا ویډیو لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د چینل سره خامخا سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن د سره هم پرس کړئ. جزاک الله.